دو جہان خپل بچی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کر راضی حسنین کریمین نازی فاطمہ الزہرا خاموش ناست بابا راغ پاسے دخپل بابا خکل کینولو زکل کل یو خبر کوما خواب پرید بس میں خبری اٹھی گی تاجدار حرم فاطمہ الزہرا تے بچائی تاریخ لکھی چی دل تک ابتدی اور حضور مبارک روٹی نہ وہ خوڑ لی زما فاطمہ الزہرا کر کے نوڑی روٹی وی چیوی خورم چراغ فاطمہ الزہرا خپل بچو سره ناسته وا چې بچی دا ولې د حسنین داسې خفه دي چې بابا زما که خوراک مراک نشته نو غوندې نهار دي څه شته دی نه چې حسنین ولې پاخ کم محمد رسول الله و چک آسېده خپل دواړه نصیب په سینې پورې ونیوه ځان ته رانږدې که راځئ بچو د فاطمة الزهرا د کور نه را روان که په لاره راځي لاره کې مخې له یو باغ راغی د کجورو باغ و دانې پخې شوې وې میوه پخه شوې وه باغ کې یو نوجوان ولاړ دی حضور یې نه پېژنده چې دا د دوو کونو سردار دی حضور مبارک تو فرمائے ظلمی اسکے وی مزدور پسے گرزم دی باغ لگی و بور کوم دی باغ کی کوئے دے چاگے نسو کو برو باسی تاجدار حرم تو فرمائے مزدوری بسو ورکے وی دیوی بوکے پسر دو کجوری دی چیو ڈولچا سو کرو باسی حضور فرمائے دا مزدوری جو کوما دیتا زد تیارم حسنین ازان سر بوتل لاغی کینو حضور مبارک یو ڈول چرو وستا دو کجوری صحابہ حسنینو تکی خودی بڑا ڈول شیرو وستا دو کجوری حسنینو تکی خودی باغ مالے درے میں رو وستا نہ ڈول چھے عقائد و جہان دو بورو وستے دا اللہ دا قدرت ندار شب چے لسم ہے رو کت پڑے اشلی دو چے پڑے اشلی دو ڈول چاہ کتا لاڑا ساڑھے راگے پیدا ہو دو دلچا دیوا دو غرزولا حضور مبارک ہوتی نوجوانا لک پا مزا دیکھ زقہ سروار نے پڑے کمزورے ہو وینا مالا با بوکر ہو باسی حضور مبارک کوئی تا کشا او دا کوئی نے چے دلچا رو استا او دا تیکے خدا نو دے دمرا پا مستی کیوں کہ زماستا پا عظیم پیغمبر گزارو کو محمد رسول اللہ والے گزارو کو تاجدار حرم متدا سرستر کے راوڑ ہولی روانش حسنین او جڑل پلارا چی دے کر روانش نو دے کور تلاڑا باق کے کور بنگلہ آگے لور آگے مورتے ہوئی موری پتہ خورتا نشتا کہنا نن یو سڑے راغلے او بچی ورسرو اول میں پی باندے اوبرو بستی خباغ میں پی اوبکو بیا میں ام والو خود دومر عظیم انسان موری چھ ما کلا کاغلہ گزار ورکو وقت موقع تدیر یاد خستاو دومر صبر بکی دومر صبر چھ ما تا غصی نہیں دیویلی مورو تسوی بچے ما سر خودی غم پیدا کہ چرتا دا نبیانو امام دینی والے چرتا محمد رسول اللہ بعد دی گزار نہیں کرے بورے ماتا خو پتہ نشتے دے اللہ بچے شابوزہ نوجوان دا باغ نروتلو باغ پدالار لار رازی یونا تپوس کئی مخیل سوک درگے یارا پتہ نشتا مالا خو سوک مخیل رار نگا بلنا تپوس کئی سوک مخیل درگے
د پدی تپوس را روان دی د فاطمه الزهرا دروازې ته ورسېدو دې کې سړی مخې له راغی تا خو دې لاره کې څوک ونه لیدو وی ما د دوو کونو سردار ولیدو چې نوسي ورسره و او نوسو یې جړل او سرور کونین کله یو بچی رضا کو او کله بل بچی رضا کو فاطمه الزهرا کړه دې ښا منډې کور ته راغې یو دم کمرې ته ننوته چې ننوته مور پسې لاړې بچیه څه کوې چې مور ورتلا هغه توره راخسته و هغه لاس یې د ځان نه والی و او داسې غورځولی پروت و او دی په دې کوټه کې اړخونه اړی دردمند دی داسې د ځان نه پرې کړی دی وی بچیه ولې وی مور ستا خبر رښتیا وه ما خو د نبیانو امام والی و ما خو محمد رسول الله باندې گزار کړی و او هغه لاس مې د ځان نه پرې کړی هغه دی پروت دی مور ورته وایي بچیا که ځان ټوټې کې الله دې خفه کړی دی د الله محبوب دې خفه کړی دی سبا کو مور ورته وی بچې زه سره جرګه کې زما زه در سره جرګې کې زم راته د دوه کولو سردار لورزو دغه د مدینه منورې جانان دربار ته راولي دروازه ټکېدله حسنین کریمین راغه دروازه بابا هغه سړی راغلی دی خو ټول ځان په خاورو لړلی دی او ټول په وینو سور دی حضور مبارک یو دم د کټ نه راپاڅېدو ای بچو ګورې څه ورته ونه وایي دا زما مېلمانه دي ګورې څه ورته ونه وایي زما مېلمانه دي ګورې سرور کونې چې دروازې له راغی او دته داسې وکړه دا دې څه کړي دي وی دا الله پیغمبر زما دې ستا په دې تورو زلفو قسمي ما نه پېژندلې ما غلاس د ځان نه پرې کړی دی تاجدار حرم وتی بچې ښه دې نه دي کړي چې لاس دې د ځان نه پرې کړی دی دا لاس دې ولې پرې کړه وی دا مې راوړې دا حسنینو له ورکړه چې سیخ کې وټوم بیا په اوره وسوځئ د ولې د الله نبي والی دی تاجدار حرم و تو فرمایل واره شقانو زما د ایمان دی ټیک د مونږ ګناهګاران یو خو د خدای رحم ډېر لوی دی د خدای رحم مونږ ګناهګاران یو خو زمونږ پیغمبر مهربان دی د مدینه منورې جانان وته فرمایل وی زلمیا ز الله دنیا ته د چا سیزل لرا لګلې نیما ز مولا کریم د دې د پار را لګلې ما چې ز خلق د سوزي دون بچ کما سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس اتواغست جی لاس دوباره ولا پاغذ یو لگو حضور مبارک پل لاړ راواخستی او په دې لاس ولا لګولې
مخکې تاسو نه تپوس کوم لاس جوړیږي که نه جوړیږي آواز رالغې عقاید جهان تاجدار حرم وی بچی ازا زه بچی ازا وی نا تر سو میں چې دا گزار بدل نی خلاص کړي نظم وی هغه څنګه وی زبم ایمان روړم زما مور بم ایمان روړي زبم ایمان روړم زما مور بم ایمان روړي سپوږمۍ هر فصل خپل رنگ ور کوي هر میویلا خپل رنگ ور کوي د حضور مبارک ذات چې ده مخلوق کے ہر مخلوق لخپل رنگ ور کوي در رحمت رنگ یو طرف ته یو شانتی دے بل طرف ته بل شانتی دے بل طرف ته بل شانتی دے هغه خوب